نو فحاشي شروع شو، امانتداري ختم شو، خیانت عام شو. دی کی بتس یعنی اسلام ملامت کې مشکل من کې دی، زمونږ په دین کې ورسې مشکل نشته. دین خو زمونږ دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عراق نه به زنانه مکې ته راځي څوک به ورته ګوري نه بره. خو چې کله زمونږ ایمانونه کمزوري شو نو فحاشي شروع شو، امانتداري ختم شو، خیانت عام شو. دی کی بتس یعنی اسلام ملامت کې دین ملامت کې، دین خو ته دا نه دی ښودلی. نو خلق به صفت کوي د دې سړي. دا خبره هم ختمه کړه. حذیفه وایي چې په ما باندې یو زمانه راغلی و چې زما هېڅ پروا نه و چې د چا سره یې معامله ده، او دا په عام معاشره کې کیدی شي چې به کې ټول صحیح امانتداري به کې عام وي. لکه ته یو سړي سره معامله وکړي تجارت او ځان سره شریک کړې او تا ته څوک وایي چې ته څنګه د سره شریک شو، مسلمان سړی ما ته پته راکړه دوکه نه کړي. او چې کله حالات دیزي ته راورسي چې د رور سره شریک کېږي او د هغه هم تحقیقات کوي او خلکو نه تپوسونه کوي د باره کې تاسو څه وایئ، ځکه چې موږ سره کور کې دی زه خو نور نه پېژنم معاملاتو کې، نو پوه شي چې معاشره کوم ځای ته رسېدلی. ښه اوس معاشره کې خو دوه قسمه خلک دي، یا مسلمان دی او یا کافر دی. نو څنګه حذیفه وایي چې زه بلکل مطمئن وم، وایي چې لئن کان مسلما رده الاسلام. وی ما ته پته وه که دا سړی مسلماني نو اسلام یې د خیانت نه منع کوي، نو دی ما سره نشي کولی خیانت. وان کان نصرانیا، او که چېرته دی نصرانی عیسایي غیر مسلمی، رده علی ساعی، نو د ده چې کوم مشر دی، مشر کې بیا د علاقې مشر راغی، د علاقې حاکم راغی، قاضي راغی، یا که دی د چا سره غلام دی مری دی، نو هغه به خیانت ته نه پرېږدي. لکه چا خو مسلمان دی که نه، نو مشر بیا خیانت ته نه پرېږدي. نو ما سره نه مسلمان خیانت کولی شي او نه را سره غیر مسلمه کولی شي. وایي څه فاما الیوم، نن سبا وایي دا څوک دا خبره کوي؟ حذیفه بن الیمان سره پاس 1400 کاله مخکې لګیا. فاما الیوم، نن فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، زما معاملات خرڅول اغسته صرف د پلاني او د پلاني سره دي. په دې دومره خلکو کې معاملات صرف د چا سره دي؟ د پلاني او د پلاني سره. د هغه د خپلې زمانې خبره کوي، زموږ دا خو پرېږده.